د جرمني رسنیو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د جسد د موندلو خبر ورکړی. د جرمني پولیسو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ورن په ښار کې د راین سیند په غاړه د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ مړی موندل شوی دی. پولیسو د دغه نجلۍ پلار د هغې د وژنې په تور نیولی دی. د دغه ښار قاضي وویل شونې ده چې دغه پلار خپل لور د هغې د ژوندانه د سبک له امله وژلې وي. یو جرمني ورځپاڼې د سې شنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه ځوانه افغان نجلۍ غالبا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د راین سیند په غاړه وژل شوې ده. د وژل شوې نجلۍ مور د دوشنبې په سهار پولیسو ته خبر ورکړ چې ښایي پلار یې هغه وژلی وي. د جرمني رسنیو ویلي پولیسو د دوشنبې په ماښام د دغې افغان نجلۍ مړی د راین سیند په غاړه موندلی دی. د جرمني بل ورځپاڼې د دغه ښار د یوه قاضي له خولې ویلي چې د دغه افغان نجلۍ مور لومړی خپل میړه د خپلې لور په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ، خو پولیسو هغه په قتل کې د لاس لرلو په تور ونیوله. د ماینز د ولسوالۍ په محکمه کې یو قاضي وویل دا شک کیږي چې مور او پلار خپله لور ځکه وژلې ده چې دوی د خپلې لور له ژوند سره موافق نه وو. تر دې مخکې د دغې نجلۍ پلار د کورني تاوتریخوالي په تور نیول شوی و.